د انګلیش بای پښتو چینل لیدونکو ته سلام. د نن په درس کې به پاست پرفیکټ ټینس زده کړو. لومړی به د پاست پرفیکټ ټینس تعریف وکړو، وروسته به سټرکچر یې زده کړو، د هغه وروسته به مثالونه ورباندې ولیکو. د پاست پرفیکټ ټینس تعریف داسې دی: Past perfect tense shows an action which was started and finished in the past before another action happened. Past perfect tense یا تیر مکمله زمانه هغه عمل څرګندوي کوم چې په تیر وخت کې شروع شوی او په تیر وخت کې ختم شوی وي، مخکې د یو بل کار یا بل عمل د پیښېدو څخه. د past perfect tense structure داسې دی: subject plus had plus third form of the verb plus object. د دې زمانې helping verb یا auxiliary verb یا هم کومکی فعل had دی. لکه څرنګه چې دا زمانه یوازې یو helping verb یا auxiliary verb لري، نو had د ټولو ضمایرو او د ټولو سبجکټونو لپاره استعمالیږي. مثلا I, they, you, we, he, she, it او نور د ټولو لپاره had استعمالیږي. مثلا I had escaped from the prison when the police came. زه د زندان څخه تښتېدلی وم کله چې پولیس راغی. یعنی زه د وخته لا تښتېدلی وم، دا کار مې وخته لا ختم کړی و مخکې چې پولیس راسي. یعنی زما تېښته د مخه لا ختم شوی و کله چې پولیس راغی. کله چې پولیس راغی زه نه وم. موږ په تعریف کې وویل هغه عمل څرګندوي کوم چې په تیر وخت کې شروع شوی او ختم شوی وي مخکې چې یو بل عمل واقع سي. نو دلته زما تېښته د وخته لا شروع شوی او ختم شوی و مخکې چې پولیس راسي. د پولیس د راتګ څخه مخکې ما وختي خپل ځان په تېښته بریالی کړی و. که دا جمله سوالیه کړو داسې راځي: Had I escaped from the prison when the police came؟ او که منفي یې کړو: I hadn't escaped from the prison when the police came. یوه خبر مو په یاد وي، کله چې دوهمه جمله مو ورسره لیکل هغه باید په simple past tense کې وي. مثلا ګوره when the police came دا simple past tense دی، نو همیشه کله چې دوهمه جمله مو هم ورسره لیکل نو باید په simple past tense کې وي. بل مثال: The patient had died when the doctor came. یعنی کله چې ډاکټر راغی مریض مړ شوی و. یعنی د مریض مړ کېدل د مخه د دې چې ډاکټر راسي خلاص شوی و. یعنی د مریض کار د مخه لا خلاص شوی و کله چې ډاکټر راغی. نو مریض مخکې مړ شوی و، وروسته د ډاکټر راتګ دوهم عمل دی. اول مریض مړ شو، وروسته بیا ډاکټر راغی. My parents had eaten the meal when I got there. یعنی زما مور پلار ډوډۍ خوړلې و کله چې زه هلته ورسېدلم. د دې ډوډۍ خوړل د وخته لا ختم شوی و وروسته چې زه هلته ورسېدلم. لومړی اکشن د دوی ډوډۍ خوړل دی چې هغه د مخه لا ختم شوی و. دوهم اکشن زما تګ دی چې هلته زه ورسېدلم. نو د دوهم اکشن د مخه لومړی اکشن یا کار مخکې لا ختم شوی و. د دې ډوډۍ خوړل مخکې لا ختم شوی و کله چې زه هلته ورسېدم. بل مثال: She had already left when I got there. دا د وخته راتللی و کله چې زه هلته ورسېدلم. She had left دا لومړی عمل یا کار سو، دا د وخته راتللی و، او I got there دا دوهم عمل سو چې زه هلته ورسېدلم. نو په یاد شوي مثالونو کې په دې پوه شولو چې past perfect tense هغه وخت استعمالیږي کوم چې دوه کارونه په تیر وخت کې شروع شوی وي خو یو عمل د بل عمل یا بل کار د مخه څخه ختم شوی وي وروسته چې یو بل کار واقع شوی وي. دوستانو که چیرې تاسې کوم سوال کوم پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ په کومنټ کې ولیکئ، زه حتما جواب درکوم. تر راتلونکي درس په خدای جل جلاله مو سپارم. ښه وخت، د خدای په امان. And tell me what's wrong and why you never said